د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په تړاو په یو اعلامیه کې وایي چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې پارونکي او بې اساسه دي او زیاتوي د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې د دواړو ګاونډیو او ورونو هیوادونو ښې اړیکې زیانمنوي او زموږ غوښتنه دا ده چې هر تشویش باید د تفاهم له لارې رفع شي او وایي چې افغانستان لا وارث نه دی. موږ د تل په څیر د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ څخه دفاع ته چمتو یو او د خپل ګران هیواد په دفاع کې تر هر چا ښه تجربه لرو. د کابل والی شیخ محمد قاسم خالد د یاد ولایت اړوند د ځینو خصوصي پوهنتونونو استادانو سره لیدنه ترسره کړه. په یاد لیدنه کې محترم والی راغلو استادانو ته د ښه راغلاست سربیره ورسره ځینې اړینې لارښوونې شریکې کړې. د سترې محکمې د قضایي تفتیش لوړ رتبه پلاوي د بغلان او سمنګان ولایتونو له محاکمو څخه لیدنه وکړه. د کابل امنیه قومندانې وایي د 12مې حوزې منصوبینو 6 تنه غله نیولي. دغو مجرمینو به د کابل ښار له بېلابېلو سیمو د وسلو په زور له خلکو غلاوې کولې او څو تنه هیوادوالې هم ټپیان کړي وو. د سټنډر ملي اداره وایي په نیمروز ولایت کې 26 ټانکره بې کیفیته تیل چې د دې ادارې له سټنډرونو سره یې مطابقت نه درلود بیرته ایران هیواد ته مسترد شول. په پکتیا ولایت کې د افغاني سرې میاشتې په ښوونیز مرکز کې د انګلیسي ژبې د زده کړې له زده کوونکو ازموینه واخیستل شوه. افغاني سره میاشت دا مهال په ټول هیواد کې 30 ښوونیز مرکزونه لري چې زرګونه بېوزله زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د هیواد په شمال کې د قشتېپې کانال د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي. کورنیو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د ننګرهار د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو 25 کسه د 1240 کیلو بېلابېلو نشهیي توکو سره نیولي دي. د کابل ښاروالۍ لخوا د 18مې ناحیې اړوند د خیرخانې کوتل سړک په اوږدو کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خضرا ګنبد د جوړولو چارې روانې دي.